بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د فاسټبوکس د تجارتي محاسبې سافټویر د ویډیوګانو په لړۍ کې په دې ویډیو کې راځو څنګه کولی شو چې موږ په خپل شرکت لپاره په سافټویر کې د نور برانچونو یا نور نمایندګیانو بخشونه هم جوړ کړو چې بیا په هر نمایندګي او هر برانچ لپاره جلا خپل ځان خپل یوزر جوړ کړو او بیا یوازې هغه یوزر هغه برانچ کوم موږ ته ټاکلی وي یوازې یوزر هغه برانچ ته اکسس ولري او ته داخل سي. نو د دې لپاره راځو موږ آیار منیو ته راځو. آیار منیو ته راځو اول د برانچونه یا نمایندګیان کلیک کوو. دلته زموږ د برانچونه راځي کولی شو چې موږ برانچونه تغییر کړو یا هم ډیلیټ کړو یا هم ایډیټ ډیلیټ دلته وکړو او که غواړو چې نوی برانچ اضافه کړه په دې باندې کلیک کوو نوی برانچ جوړو. صحیح سو شمیره دلته ورته ورکوو پر مثال 1 2 3 4 10 یو شمیره ورته ورکوو. صحیح سو برانچ کوم برانچ ته کابل برانچ هر نوم چې تاسو ورکوئ د هغه شرکت نوم ورته ورکوئ. صحیح ده. موبایل شمیره ده د برانچ ته دلته به تاسو ټلیفون شمیره ورته ولیکئ. لوګو به دلته ورته پورته کړئ. د راپورونو لپاره بینر به دلته ورته پورته کړئ یا د بیلونو په سر کې چې راځي هغې به دلته ورته انتخاب کړئ. صحیح ده. که اوس نه وي همداسې پرېږدئ. صحیح ده. بیا وروسته هم تاسې کولی شئ چې د برانچ په ایډیټ یا په تغییر کولو سره بېرته دوم ځل دغه بیل ورته پورته کړئ. صحیح ده. ادرس ورته ادرس دلته ورته لیکو چې کابل افغانستان مثال مکمل ادرس به تاسو ولیکئ. د دغه برانچ ژبه باید کومه ژبه وي؟ د دې برانچ ژبه باید پښتو وي. صحیح ده. او پر ثبت بټن باندې به کلیک وکړو. ښه برانچ خو جوړ شو. اوس که چیرې دلته راسم برانچونه یا نمایندګیانې دا داسې موږ 3 برانچونه لرو کابل افغانستان کابل برانچ دا دې جوړ شو. که مو په نامه کې اشتباه کړی وه بېرته تغییر کولی شو. پر تغییر باندې کلیک کوو او دلته موږ نوم ورته تغییر کولی شو. او که مو غوښتله چې بیلونه بینر اوس نه و راسره وروسته مو ډیزاین کوي کولی شو چې د دې لارې ورته انتخاب کړو. صحیح ده. بینر ورته انتخاب کوو یا ډیزاین هغه دلته ورته انتخاب کوو. فرض مثال زه دا ورته انتخاب کوم. صحیح ده. او بیا تغییرات ثبت کړه بټن باندې کلیک کوو او تغییرات ثبت شول. نو که مو چیرې په آینده کې بیا بل وخت بینر ایډیټ کوئ د شرکت نوم ورته ایډیټ کوئ ټلیفون شمیرې یا ژبه هر څه مو ایډیټ کول صرف برانچونو ته راځو او دلته هغه شرکت انتخاب کوو. پر تغییر باندې کلیک کوو. تغییر کوئ ژبه دلته اړولی شو پښتو دري انګلیسي هره ژبه چې زموږ خوښ وي هغه ورته انتخاب کولی شو. ادرس دلته مکمل ادرس انتخاب کولی شو او دلته هم د شرکت نوم ورته انتخاب کولی شو. صحیح ده. او دلته هم د بیلونو دپاره بینر ورته انتخاب کولی شو او دلته هم د ټلیفون شمیره ورته انتخاب کولی شو تغییر کولی شو. صحیح دی. ښه اوس راځو برانچ خو موږ دا دی جوړ کړي. اوس څنګه زه کولی شم چې زه خپل منشي مې دی یا زما کارمند دی د کابل د برانچ لپاره هغه ته یوازې زه دونه اکسس ورکوم چې دی د کابل برانچ ته داخل سي. صحیح ده. اوس که چیرې موږ دلته سافټویر ته لاګ آوټ او بېرته ورته داخلیږو نو دلته تاسې وګورئ موږ ته دی آپشن راکوي وایي ته کوم برانچ ته داخلیږې. صحیح ده. نو یوزر نوم او پاسورډ ورته ورکوو بېرته سافټویر ته داخلیږو. اوس ګوره دلته زه پر اډمین باندې لاګین یم سافټویر کې نو ځکه زما څه پوښتنه کوي وایي ته کوم برانچ ته داخلیږې ځکه زه عمومي مسؤل یم زه هر برانچ ته تللی شم. صحیح ده. دا کوم برانچ چې اوس موږ نوی جوړ کړي کابل برانچ. صحیح ده. هر برانچ ته موږ داخل کېدلی شو. اوس راځو کولی شو چې یوزر جوړ کړو او دا زموږ یوزر یوازې کابل برانچ کې ته اکسس ولري او بیا په کابل برانچ کې څو محدودو برخو ته. صحیح ده. نو عیار کول منیو ته راځو دلته کارن یا یوزر باندې کلیک کوو او دلته نوی یوزر یا کارن جوړول باندې کلیک کوو. دلته راځو یوزر ورته جوړو. صحیح دی. فرض مثال موږ کارمند دی په کابل کې هغه اسدالله نومیږي ایمیل ادرس asad@gmail.com ورته ورکوو نوی یوزر ته جوړو. که چیرې ایمیل نه درلودي صرف هغه د نامه نوم یې ولیکئ یا نیم نوم ولیکئ یا پوره نوم یې ولیکئ په اسلام ورکوي مابینس کې بیا دغه علامه ولیکئ بیا gmail.com یا yahoo.com. صحیح شو. داسې یو شی بیا ورسره ولیکئ او ټلیفون شمیره د هغه کارمند ورته ورکوو. دا د کارمند د ټلیفون شمیره شول. اوس دلته وایي چې حقوق یې څه شی دي دی کارن دی که عمومي مسؤل دی. ورته وایي چې نه دی کارن دی. کارن مطلب دا دی چې دی څو محدودو برخو ته او یو برانچ ته دی یوازې د تګ اجازه ولري. صحیح دی. یوزر نوم یم زه اسد ورته لیکم او پاسورډ ورته ورکوم اسد 1 2 3 اسد 1 2 3 پاسورډ ورته ورکړي. اوس نو دی دلته ماته وایي دی چې کارن سو یا یوزر دی چې هغه محدودیتونه باید ولري. نو دلته درته وایي چې وایي کومې نمایندګي یا کوم برانچ لپاره ته ورته وایي چې کابل برانچ. ادرس ته د یوزر ده ادرس ورته وایي چې پر مثال د کارمند ادرس کابل مکمل ادرس به تاسو لیکلی شئ. ښه
اوس ته د کابل د برانچ که چیرې پوره حقوق ورکوې نو پر دې باندې به کلیک وکړي بیا دی د کابل برانچ کې دی پوره حقوق لري هر بخش ته دی تلای سي صحیح ده هر بخش ته دی تلای سي یوازې او یوازې به کوم حقوق ځینې واخلي د کارمندانو اجازت ځینې واخلي ځکه چې دی نور یوزر جوړ نه کړی سي صحیح ده دغه رقم د کارمندانو اجازت مو ځینې واخیستې نه کارمند کتلی سي نه انټري کولی سي نه تغیر کولی سي نه ډیلیټ کولی سي او یو بل د برانچونو اجازت باید درڅخه واخیستل سي نه برانچ وګوري نه ډیلیټ کړي نه تغیر کړي صحیح ده دغه بخشونه کې چې دی کار نشي کولی نور نو پوره اجازت ورته ورکوي ځکه که دغه بخش اجازه ورکړي نو بیا هم دی لکه پوره اډمین چې وي ځکه بیا دی برانچونه جوړولی سي برانچ ډیټ کولی سي برانچ ډیلیټ کولی سي او که ته ورته وایي چې نه ځینې محدودیتونه دې ولري روزنامچه دې وګوري انټري دې وکړي تغیر کولی دې نسي تغیر او ډیلیټ دې نسي کولی ته دلته کولی سي چې د ټولو بخشونو کې د تغیر او د ډیلیټ عکس ځینې واخلي صحیح ده تغیر ایډیټ او ډیلیټ دې نسي کولی انټري دې نسي ډیلیټ پر انسر پروسه ته یې وکړي وروسته چې دی هغه بل نسي ډیلیټ کولی صحیح ده نو ته کولی سي چې د تغیر کولو او ډیلیټ کولو حقوق ځینې واخلي نور ټول حقوق ورکړم څه مشکل نه جوړېږي او که غواړئ چې نه زما ګټو حسابداري او څه دې هم نه ګوري صحیح ده نو بیا دلته په راپورونو کې محدودیتونه ورته ورکړئ صحیح ده په راپورونو کې کولی سئ چې رایټ ځینې ایسته کړي ټیک مارکونه ځینې ایسته کړي ښه دی به نور ثبت کړو جوړ سو یوزر کاران جوړ سو راځم زه دلته لاګ آوټ کېږم او دغه اوس چې موږ نوی یوزر جوړ کړی ده پر همدې یوزر باندې زه ورته داخل کېږم اسد یې نوم ده یوزر نوم صحیح سو او پاسورډ هم ASAD 1 2 3 ورسره کو فکر کوم اسد 1 2 3 صحیح سو اسد 1 2 3 یو پاسورډ اوس وګوره پوښتنه نه وکړه چې ته کوم برانچ ته داخلېږې سافټویر موږ ته هېڅ داسې پوښتنه ونه کړه چې ته کوم برانچ ته ځې ستاسو څخه پوښتنه کوي چې ته کوم برانچ ته ځې خو د ده څخه یې دلته ونه کړه په عمومي مسؤلیت کې خو ځکه ته مسؤل یې ته هر برانچ ته داخلېدلی سې لیکن یوزر بیا نسې تللی IR منیو ته به راسو دلته وګوره برانچونه نشته دلته صحیح ده دلته برانچونه نشته د یوزر صلاحیتونه موږ باید د ده څخه اخیستي وای صحیح ده دلته خو دی یوزرونه ایډیټ کولی سي ځکه باید موږ پوره صلاحیتونه د ده څخه واخلو نو که چېرته تاسې هغه صلاحیت ورته ور نه کړي نو بیا د یوزرونو کې هم کار نشي کولی ښه موږ نور کوم صلاحیتونه نه ورته ورکړي هغه صلاحیتونه چې موږ دوی ته نه وي ورکړي هغه برخو ته دوی نشي تللی صحیح ده هر هغه صلاحیتونه ټیک مارکونه چې موږ دوی ته نه وي ورکړي هغې برخو ته دوی نشي تللی نور ټول برخو ته دوی نور ټولو ته تللی سي